اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله یم. دوستانو 14 سبق دی. په نن سبق کې موږ پر ټینس باندې خبره کوو. ټینس چې ته ویل کیږي، معنی چې ته ټینس څه پیدا کوي، موږ ته د چې لپاره ویل کیږي او ټینسونه څو دانې دي. بس خبره مې ټوله پر دا باندې ده. دوستانو ټینس ویل کیږي زمانه، وخت زمانه، ټیم دې ته ویل کیږي. ټینس د زمانه سره تعلق لري. یو سنټنس بغیر ور بنه سره تلای، یو ور بغیر ټینس نه سره تلای. دا خبره په هر جمله کې، یعنی هر جمله چې ته جوړې فعل به خامخا کې راوړي. هر فعل چې د کې راوي هغه به د زمانه د وخت سره خامخا تعلق لري. دا خبره د ځان سره په ذهن کې پخه ولري. دوستانو ټینس چې دی دا د لاتینی کلمې ټیمپس څخه جوړ شوی دی. ټیمپس ویل کیږي ټیم، وخت، ټیم یا وخت دې ته ویل کیږي. لاتینی چې و دا په اروپا کې په تیرو وختو کې یو ژبه وله چې په هر ژبه کې بنیادی کارونه کړي دي، نو دې ته ویل کېدی ټیمپس. ټیمپس معنا ټیم، ټیم معنا وخت. بس دا ټینس چې دی ټینس معنا وخت، بس دا معنا سوله. دوستانو ټینس چې دی درې قسمه دی: پاست ټینس، پریزنت ټینس، فیوچر ټینس. دا درې قسمه دي، لکه ماضي زمانه، حال زمانه، استقبال زمانه. یعنی پاست ټینس تیر شوی وخت، پریزنت ټینس اوس وخت، فیوچر ټینس راتلونکی وخت. بس دوه سر په خلاص کې ګوره. بیا پر هر ټینس باندې زه خبره درته کوم. هر ټینس جلا جلا موږ وایو. صرف ته نن سبق کې دونه وکړه چې ته ټینس وپېژنې. صرف بس تیر وخت لکه اوس سهار تیر شوی دی، ماښام تیر شوی دی، کال تیر شوی دی، غنټه تیر شوی دی، ورځ تیر شوی، چې هر څونه وخت تیر شوی دی هغه ته تیر وخت ویل کیږي. هغه ته پاست ټینس ویل کیږي. پاست ټینس یعنی تیر شوی ټیم. پریزنت چې دی اوس فی الحال چې موږ کې لګیایو، دا کم سبق چې موږ وایو فی الحال دا اوس پکښې چې دې زمانې ته پریزنت زمانه ویل کیږي. دا پریزنت یعنی اوس فی الحال حال زمانه دې ته ویل کیږي. فیوچر چې دی فیوچر هغه زمانه ته ویل کیږي چې راتلونکې ده. یو منټ هم راتلونکې دی ورسته، غنټه هم، ورځ، میاشت، کال، هر څو وخت ورسته دا راتلونکی وخت چې دی دې ته فیوچر ویل کیږي. فیوچر ټینس. نو دا ټینسونه سوله، دغه ترتیب دی د ټینسو. بس دونه سر په خلاص کې لکه څنګه چې مې درته وویل. دوستانو ټینس موږ ته څه شی راښيي؟ ټینس موږ ته راښيي دوه شیان: ایکشن، سټیټ. دا دوه شیان موږ ته راښيي. ایکشن معنا عمل کول، کار کول، او سټیټ معنا حالت. په یو چا کې یو حالت، عمل و کار و حالت دا خو موږ نه پیژنو. عمل کول دې ته ویل کیږي زه خوراک کوم، زه چشنګ کوم، زه سبق وایم، ته سبق وایې، ته سبقان زده کوې، ته خط لیکې، ته دا شی جوړوې. ګوره دا ګرد کارونه دي. دا کارونه چې دي چې هر کار کوې دې ته ویل کیږي ایکشن. حالت چې دی حالت دا دی، ګوره زه شاګرد یم، زه استاد یم، دا قلم دی، دا کتاب دی. ګوره دا چې دی دا حالت دی. ګوره دا قلم دی، دا خو کار نه دی، دا قلم دی، دا کتاب دی. زه شاګرد یم، زه جوړ یم، زه ناجوړه یم. ګوره دا حالتونه دي په یو چا کې. په ما کې دا حالت شته چې زه شاګرد سوی یم. ګوره دا عمل نه دی. عمل خو دا دی چې ته یو کار کوې، په یو کار به اخته یې، یو کار به کوې. زه شاګرد یم، صرف دا حالت مې درته بیان کړي چې زه وروره زه په دا مدرسه کې شاګرد یم، زه استاد یم د دلته. دغه حالت مې درته بیان کړي. او ته چې عمل کوې، چې په کار لګیا وې، چې دا کار کوې، دا شی جوړوې، دا شی زده کوې، دا شی لیکې، دې ته ویل کېږي ایکشن. او هغه حالت ته ویل کېږي سټیټ یا سچویشن. دغه ورته ویل کېږي. په دې به مې انشاءالله سر خلاص شوی وي. نو موږ ته ټینس دغه دوه شیان راښيي. دغه دوه شیان ګوره، ایکشن راته ښيي چې عمل دی، سټیټ راته ښيي چې هغه حالت دی. بس دا دوه شیان موږ ته ټینس راښيي. ټینسونه چې دي هغه ټوله 12 دانې دي. ټینسونه 12 دانې دي. په دې 12 کې دا پرمیان باندې دی تقسیم کړه. په دې 12 کې 6 دانې چې دي سیمپل ټینسونه دي. سیمپل معنا ساده ټینسونه. هر یو بیا درته تشریح کوم. هر ټینس چې موږ وایو په هغه باندې بیا سر در خلاصوم. او 6 دانې چې دي هغه کانټینیوس ټینسونه دي. 6 کانټینیوس، 6 سیمپل. دا ټینسونه 12 ټینسونه سول. د هرې زمانې دپاره چې پاست زمانه ده، پریزنت زمانه ده او فیوچر زمانه ده. دا درې زمانې دي. د هرې زمانې دپاره څلور ټینس دي. څلور ټینس هر زمانه لري. بورډ ته ګورئ ټینسونه 12 دانې دي. 12 ټینسونه دي. 6 ټینسونه چې دي هغه سیمپل ټینسونه دي. 6 ټینسونه چې دي هغه کانټینیوس ټینسونه دي. هلته ورته ګورئ، زه درته ښیم. هر یو هادي جلا جلا درته لیکلی دي. هغه ټینسونه چې سیمپل ټینسونه دي، سیمپل معنا ساده ټینسونه. او هغه ټینسونه چې کانټینیوس دي، کانټینیوس معنا جاری هغه دی چې یو کار کې روان وي، دې ته جاری ویل کېږي. دغه کانټینیوس ټینسونه او دا سیمپل ټینسونه دا یو د بل سره مقابل دي. ګوره دوه سره مقابل دي. دا 6 چې دی سره ولګئ، دا یو ټینس د دې بل ټینس سره مقابل دی، دا ټینس د دې بل سره مقابل. دا رقم 6 د دا نور 6 مقابل دي. نو دا په هر ټینس کې
چې دا پاست ټینس دی که پریزنټ ټینس دی او که فیوچر ټینس دی د هر ټینس دپاره څلور ټینسز وله 3 واره 4 دا 12 ټینسونه کېږي. اوس ورته ګوره د پاست ټینس ټینسونه درته ښیم. پاست انډیفینټ ټینس، پاست کنټینیوس ټینس، پاست پرفیکټ ټینس، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا 4 ټینسونه د پاست زمانې سوه. د هغه ټینسونه بیرته د پریزنټ هم دي. ګوره پریزنټ انډیفینټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. او دغه د فیوچر زمانې دپاره هم دي، یعنې د راتلونکي وخت د استقبال دپاره هم دغه 4 ټینس دي. فیوچر انډیفینټ ټینس، فیوچر کنټینیوس ټینس، فیوچر پرفیکټ ټینس، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. یعنې دا 12 ټینسونه سول. دا هر ټینس ګوره پریزنټ انډیفینټ ټینس او پریزنټ کنټینیوس ټینس دا دوه یو د بل سره مقابل دي. پریزنټ انډیفینټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس دا دوه یو د بل مقابل دي. پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا دوه یو د بل سره مقابل دي. دا رقم په هر ټینس کې ګوره انډیفینټ او کنټینیوس دا دوه سره مقابل دي او پرفیکټ او پرفیکټ کنټینیوس دا دوه سره مقابل دي. دا 3 ټینس دي. په دا هر ټینس کې 4 ټینس دي. په دا هر 4 کې دغه دوه د یو د بل سره مقابل دي. دا خو د ټینسو ترتیب سو. دا نومان د ټینسو تاسې د ځان سره یاد وساتئ. انشاءالله هر ټینس باندې به زه جلا ډېر ښه درته تشریح کړم، ښه به یې درته بیان کړم چې ستاسې سر په خلاص شي. په ډېره اساني باندې به مې سر په خلاص شي. ټینسونه چې 6 ټینسونه سمپل ټینسونه دي او 6 کنټینیوس ټینسونه دي. دا کنټینیوس ټینسونه څه کار کوي؟ دا سمپل ټینسونه څه کار کوي؟ په دې باندې مې اسانه سر در خلاصوم. سمپل ټینس چې دی همیشه 2 شیان ښیي، ایکشن سټیټ. دا دواړه ښیي. دا خبره یاد ساته. سمپل ټینس ایکشن هم ښیي او سټیټ یا سچویشن دا دواړه ښیي سمپل ټینس. او کنټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې ایکشن ښیي، سټیټ یا سچویشن نه ښیي. دا خبره زده کړه. د کنټینیوس ټینس سره یوازې ایکشن دی، دی عمل درته ښیي، دی په عمل کې خبره کوي، دی نور په سټیټ او په حالت باندې کار نه لري. کنټینیوس ټینس که چا درته وویل چې کنټینیوس ټینس حالت هم ښیي او عمل هم ښیي دا خبره غلطه ده. ورته ووایه ورته ته د حالت یو مثال راته ووایم، د حالت مثال نشي درته ویلی. دا خبره په ذهن کې راوله، بیا انشاءالله تاسو ته په ټینسو کې غلطي نه راځي، تاسو ته په ټینسو کې پرمختګ به زیات وي. چې سمپل ټینس 2 شیان ښیي، ایکشن او سټیټ. دا سمپل ټینس یعنې سمپل په دواړو کې کار کوي. او کنټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې په ایکشن کې کار کوي، په سټیټ کې دی کار نه کوي. سټیټ نه درته ښیي، د یوازې کار د چا سره دی؟ د ایکشن سره دی، د عمل سره دی. بس دغه خبره دونه په ذهن کې ولره، په خپلو کتابچو کې ښه پر ترتیب باندې نوشته کړئ چې ستاسې سر په خلاص. بیا انشاءالله په راتلونکي کې چې کم ټینس ویل کېږي تاسو ته بیا زه ډېر په اسانه په ښه ترتیب باندې سر در خلاصوم. دلته بیا تاسې نومان زده کړي. د ټولو ټینسو نومان د هرې زمانې دپاره 4 ټینس دي چې 3 زمانې دي. پاست، پریزنټ، فیوچر. دا 3 زمانې دي. د هرې زمانې دپاره 4 ټینس دي. دا ټینسو نومان تاسې زده کړئ او دا خبره زده کړئ چې سمپل ټینس چې دی هغه ایکشن او سچویشن یعنې سټیټ دواړه ښیي. ایکشن هم ښیي، سټیټ هم ښیي، دا دواړه ښیي. او کنټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې په ایکشن کې کار کوي، یوازې ایکشن ښیي، سچویشن نه ښیي. بس دا خبره دونه قدر زده کړئ انشاءالله بیا په راتلونکي مشکل نه درته جوړېږي. الله جل جلاله مې قدرمن لره. دا ویډیو د سره شیر کړئ، د نورو ملګرو پورې ورسوئ. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.